د شپې د اخرنی وخت په دې کې قیام اللیل تهجد کول دا ډېر قیمتي وخت دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. هر شپه الله رب العالمین د اسمان د دنیا ته راکوزیږي. په کوم وخت کې؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر، کله چې د شپې د اخرنۍ څه شي دې وخت کې الله پاک اسمان د دنیا ته راکوز شي، څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده. او یقول الله رب العالمین فرمایي من يدعوني فاستجیب له، داسې څوک شته دی چې زما نه دعا وغواړي او زه یې ورله قبوله کړم. په خپله الله اعلان کوي. من یسألني فاعطیه، داسې څوک شته دی چې زما نه څه سوال وکړي او زه یې ورله ورکړم. او دریم اعلان دا کوي چې من یستغفرني فاغفر له، داسې څوک شته دی چې زما نه بخښنه وغواړي او زه ورته بخښنه وکړم. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله رجلا قام من الليل، الله دې په هغه سړي باندې رحم وکړي چې هغه د شپې راپاڅېږي فصله او لمونځ وکړي وایقظ امرأته، او خپله بیبي او خپله کور والا هم راویښه کړي. فان ابت، که هغه کور والا یې انکار وکړي چېرې زه نه پاڅېږم، نو نزح فی وجهها الماء، دا خاوند یې راولګي او د هغې په دې مخ باندې اوبه ور واړتئ چې پاڅېږه، تهجد وکړه، نوافل وکړه، قیام اللیل وکړه. او رحم الله امرأة، په هغه ښځه باندې هم د الله رحم دی او رحمت دی، الله پرې رحم کوي. قامت من اللیل، چې هغه د شپې راپاڅېږي او فصلت لمونځ وکړي وایقظت زوجها، او خپل خاوند راویښ کړي. فان ابا، که چېرته دا خاوند یې انکار وکړي د پاڅېدلو نه، نو نضحت فی وجهه الماء، دا کور والا یې د هغه په دې مخ باندې اوبه ور واړتئ چې پاڅېږه، د تهجد وخت دی، د قیام اللیل ټیم دی، پاڅېږه تهجد وکړه. اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي، اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها دا فرمایي وایي کله چې د قیامت ورځ شي نو الله رب العالمین به اعلان وکړي، د الله له طرف نه به اعلان وشي چې پاڅېږئ هغه خلک چې کومو د شپې منځونه کول، قیام اللیل کول، نو ډېر لږ خلک به پاڅېږي. هغه خلکو ته به الله وایي ځئ تاسو ننوځئ بغیر د حسابه جنت ته، چا چې د شپې تهجد کړي دی، قیام اللیل یې کړی دی، دا بغیر د حسابه جنت ته داخل شي او دا نور خلک حساب کتاب ته راوړاندې شي. په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 2 رکعته لمونځ کول د شپې په اخره حصه کې دا خیر من الدنیا وما فیها، دا د دنیا او د دنیا د ما فیها نه غوره دي.